السلام علیکم وخت مو بخیر د کندوز رادیو د دې سات خبرون تمو ز صدق الله لیوال هر کله وایم نن چهارشنبه د 7/20 چې د 2018 کال د اگست د 12 نیټې سره سمون خوري په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی بدخشان کې د 140 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو لګولو څلور کانالونو بشپړ شول عزیزی وای د قشتیپې کانال د جوړولو چارې ورستي پړاو ته رسیدلي افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې د غاز د پیرلو هوکړلیک لاسلیک کړ او عراقچي وای د امریکا سره د خبرو د بیا پیل امکان نشته بشپړ خبرونه بدخشان کې د 140 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو لګولو څلور کانالونه بشپړ شول د بدخشان ولایت پتیشکان ارغنجخوا بهراک او فیضآباد ولسوالۍ کې د سباند 140 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو لګولو څلور کانالونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول د بدخشان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د معلوماتو لمخې دغه پروژه شیلټر فار لایف دفتر لوري د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ پلي شوې ده عزیزی وای د قشتیپې کانال د جوړولو چارې ورستي پړاو ته رسیدلي د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی وای د مسؤلینو د معلوماتو لمخې به د قشتیپې کانال د جوړولو پروژه په نږدې راتلونکي کې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي عزیزی دغه څرګندونې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ نړیوال نندارتون د پرانیستي په مراسمو کې کړي دي د صنعت او سوداګرۍ وزیر په وینا د قشتیپې کانال د جوړولو چارې ورستي پړاو ته رسیدلي او د پروژې د بشپړېدو لپاره پاتې کارونه هم په چټکۍ سره روان دي افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې د غاز پیرلو هوکړلیک لاسلیک کړ د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د ترکمنستان د ملي رهبر قربان قلی محمدو په حضور کې په تورغونډۍ کې د افغان غاز اماراتي شرکت او ترکمن غاز شرکت ترمنځ د ټاپي پروژې د غاز پیرلو هوکړلیک لاسلیک شو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت په یو خبرپاڼه کې ویلي د هوکړلیک لمخې به د غاز بیه د افغانستان د اړتیا وړ غاز کچا او د هغه د ویش بهیر مشخص شي د چارواکو په وینا دغه هوکړلیک د ټاپي پروژې لارې افغانستان ته د ترکمنستان د غاز د انتقال او پیرلو د بهیر د تنظیم لپاره مهم ګام بلل کیږي او وروسته خبر ده عراقچي وای د امریکا سره د خبرو د بیا پیل امکان نشته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وای تر هغه چې د تفاهم لیک پر وړاندې شوی سرغړونې پای ته ونه رسیږي او امریکا خپل کړي سرغړونې جبران نکړي له دغه هوا سره د خبرو اترو د بیا پیل امکان نشته عراقچي زیاته کړي چې د ایران او عمان ترمنځ د هرمز تنګي لارې د بیړیو د تګ راتګ لپاره د نوې سمندري مسیرونو د ټاکلو خبرې ورستي پړاو ته رسیدلې دي نو موږ ټینګار کړی چې د عمان سره په دې اړه احتمالي هوکړه په خپل د هرمز تنګي د بیا پرانستل کېدو په معنا نه ده دا د دې سات خبرونه تر بیا مو الله